سلامونه او نیکی هیلې الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمن یې. نو نن موږ د خپل چکر دپاره د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ انتخاب کړه. وم غوښتل چې د دې ولسوالۍ هغه ښکلاګانې او زیبایانې په خپله د نږدې نه وګورو. نو واقعیت خبره خو دا ده چې موږ د ننګرهار ولایت هغه د خوشحالۍ خبرې او هغه د چکر ځایونه په کتابونو کې لوستي وو، خو اوس هم د نږدې نه وکتل. دغه مخامخ سپین غر تاسو چې ګورئ، دا د سپین غر هغه د شروع نقاط نه دي، یعنې د دې مخامخ غره نه 4 پوښته اخوا به موږ او تاسو کولی شو چې د سپین غر هغه ښایسته او ښکلې منظرې د نږدې نه وګورو. نو هلته شاید اوس 3 متره 2.5 متره واوره ورېدلې او سپین غر ورته ځکه وایي چې دا همیشه د سپینو واورو په واسطه باندې پوښل شوی وي. نو ټولو دوستانو او ملګرو نه همدا هیله ده چې د خپل ژوند په ټوله موده کې یو وار خامخا د ننګرهار ولایت او بالخصوص د سپین غر هغه ښکلاګانې په خپلو سترګو د نږدې نه وګوري. نور خپلې خبرې را لنډومه، په رب ذوالجلال هم سپارمه. ښاد یاد او آباد اوسئ.